السلام علیکم. وعلیکم سلام. لالا خی سیادتونه ښه دي؟ د الله رحم دا څه دي خلکو ته ووایه څه دي چې خلک راځي بیا دا پیکاوړي دي مرګي دلته ډیم جوړ شو خو ښه شی دی خو داسې خبره چې قاعده شی دی نقصانونه نقصانونه دا دي چې دلته کرکټ لوبه مو وړو کوله هغو ته ټولو ته بیماري ولګوله زمونږ وړو له اوس ځای په کار دی چې د لوبې لپاره کرکټ ګرانه باجوړه ای باجوړه تا نه لوګی شم د دنګو غرو د سپیلنی شم ای باجوړه تا نه لوګی شم د دنګو غرو د سپیلنی شم که بدنام پسو سوار شما لوړ باندې ساتم که د منصور غوندې پکار شما ګرانه باجوړه ای باجوړه له تازه شما لوړ باندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو یو ځل بیا ستاسو درنه خدمت کې حاضر یم. په دې بیک سایډ باندې چې کومه دا ویو تاسو وینئ دلته د راغه ډیم ویل کېږي. یو بله سیلګران چې کومه دي هغه د لرو علاقو نه راغلي دي دلته کې انجوایمنټ کوي د دې ځای نه چې کومه دي مزې اخلي او دا ویو چې کومه ده دا سږ په باجوړ کې ډېر زیات چې کوم مشهور شوی دی او بلا خلک که تاسو په دې سایډ باندې وینئ که تاسو په هغه سایډ باندې وینئ که زما په بیک سایډ باندې وینئ نو په هر ځای کې د خلکو چې کوم دی د ټورسټو چې کوم هجوم دی هغه تاسو ته په نظر باندې راځي. په دې ځای کې د عوامو د خوشحالېدو دپاره د دوی د انجوایمنټ دپاره عوامو چې کومه دي د دې ځایي خلکو هغه بلا کشتۍ چې کومه دي هغه راویستې دي او په دې ځای کې دا کم ماشومان دي کم ځوانان دي دا حد ته ده چې سپین ږیري هم او د هغې سره سره زنانه هم دلته کې چې کومه دی راځي او مزې چې کومه دي د دې بهترین ویو نه اخلي. د کشتۍ دننه چې کومې خبرې وي هغه هم تاسو سره شریکوم انشاءالله. نو ملګرو تاسو ما څنګه په هغه ځای کې وایي چې مزید چې کومه ولاګ دی هغه به تاسو سره شریکوم مزید چې کوم گفتګو دی ملګرو سره به کوو. دلته کې بلا خلک دي څوک چې کومه دی میان پخوي څوک پکې کباب پخوي څوک پکې سوس څوک پکې بوتلې خرڅوي. نو بلا خلک چې کومه دي د هغې روزګار هم برابر دی د هغې سره سره ټورسټ چې کوم راځي د هغوی پکې هم هغه چې کوم د ذهن ریفریشمنټ هغه پکې هم کېږي. بلا سپین ږیري او د هغې سره سره واړه ماشومان په بلا تعداد سره راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. لالا خی سیادتونه ښه دي؟ د الله رحم. دا څه دي خلکو ته ووایه څه دي چې خلک راځي بیا دا پیکاوړي دي مرګي دلته ډیم جوړ شو خو ښه شی دی خو داسې خبره چې قاعده شی دی نقصانونه دا دي چې دلته کرکټ لوبه مو وړو کوله هغو ته ټولو ته بیماري ولګوله زمونږ وړو له اوس ځای په کار دی چې د لوبې لپاره کرکټ ستا یو بل ملګري سره خبرې کومه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یو صحت ښه دی خیر دی څنګه مزه کوي که نه؟ ډېر خو انشاءالله مزې ښه ډېره ده ښایسته دغه دی او خلک هم پکې بروزګار شو قسم قسم شیونه پکې خرڅوي بازار پکې لګېدلی تماشګیر راځي نقصان رسک والا شته جی؟ رسک والا خو دا 2 ورځې راغلل څه ټرېننګ مېننګ یې وکړو خو لاړ بېرته اوس نشته یو هم نشته اوس نشته یو ته وایې چې رسک والا راشي نو چې دی له انتظامي هم راشي دا په کنټرول کې راولي دا خو انشاءالله چې دا ایکسپلور شي میډیا باندې راشي د خیره سره هر چاته پر د اواز د ویو چې کومه دا ورسي نو بیا به انشاءالله مزید خلک هم راځي سیکیورټي به هم راځي رسک به هم راځي داسې ده که نه؟ تر دې ځي که نه چکرګانې نو څنګه د ځي نه خوشحاله یي د خلکو د کاروبار نه هغه سره سره خوشحاله یي یا خلک ولا راځي د یو ځای بل ځای نه کم کم ځای نه لرې ځای نه پکې څوک د راغلی یاره بل پرون ما یو ویډیو کته د وزیرستان هم کسان وزیرستان نه تیمارګرې د دیر نه هم راغلي وو او نو د هغه ماموندو نه راځي د انات کلي نه راځي څنګه تاسو ته مونږ ویلي وو چې کښتۍ کې به ځو چکر به وو هغه هم تاسو سره شریکوم نو مونږ سره د خپلو ملګرو چې کومه دي هغه سره سره نور څه ملګري دي د ټول راښتي یو د خیره سره د چکر تاسو ښایم ماښامي ټیم دی او ټایم چې کومه دی هغه ډېر زیات ناوخته دی. صحیح ده جی. مولوي صاحب هم زموږ سره ناست دی د هغې سره سره نجم الدین بھائی دی نجم الدین او د هغې سره احمدالله قاري صاحب دی او باقي کیمرامین صاحب ناست دی. صحیح ده جی. روان یو دا چې کومه دی د هغه ګانو ټیم دی چکر ووه کښتۍ چې کومه ده الله دې د ملګرو سره ښه وکړي زه زموږ دغه ومنه ریکویسټ اکسپټ کړه اوس روان یو دا ګیر چاپېره تاسو خلک وینئ جي نو د تقریبا د ډېر ناوخته پورې د ډېر ټایمه پورې تقریبا دلته کې خلک چکرې وایه تیاره هم وي او د تیاره کې هم مزه نه ورکېږي. د هغې سره سره بلا ملګري چې کومه دي په زموږ سره کښتۍ کې کومه دي ناست دي او مزید مولوي صاحب چې کومه دی تاسو پیغام درکول غواړي هغه سره چې کومه دی مزید خبرې وکړي.
ولې صاحب دا راته ووایي چې حکومت نه یو ریکویسټ لري چې مطلب داسې څه وکړي چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم یو خو به ډېر خوشحاله شوم جی الله قرآن پاک کې فرمایي وسخر لكم الفلك لتركبوا فيها صحیح دی جی ما تاسو ته بیړۍ او کشتۍ تابع کړي دي چې تاسو پکې سپاره شئ الحمدلله موږ سپاري هغه کشتۍ چې رب تابع کړې ده هموږ څنګه سپارو د الله حمد دی دویمه خبره دا ده چې ما وکتل دې ته د وزیرستان هم خلک راغلي دې ته ماموندو وزیرستانو سلارزي تیرو چتران نه خلک راغلي دا الحمدلله باجوړ ډېر ښایسته دی حکومت نه یو مطالبه کوم چې یو دلته رزق وسان مستقل وساتلی شي چې خامخا الله دې نه کاندي خو بیا هم حالات راځي چې رزق کسان کم از کم 300 کسان وي دویم دا مطالبه د حکومت د کوم څه ده کم از کم د سکیورټي لپاره بندوبست خلک دی هلکان دي ماشومان دي چې سکیورټي خامخا ډېره شي کم از کم 10 کسانو سکیورټي چې د باقاعده مستقل دي درېیمه خبره دا زما دا چې دا ډېره ښایسته علاقه ده د ډنډ د مشرق طرف ته وګورې ونې شته سرکاري ځنګل لګېدلی دی خو د بل طرف ته نشته دی جنوب او شمال ته ستا ته بلې خبرې کې بدل دي دلته ونې لګېدلې دي خو د درېیمه طرفونو ته چې حکومت ونې ولګوي او خاص کر چیناران باجوړ د چیناران وځي دی او زموږ سره چې کوم دی نجم الدین صاحب هم ناست دی اوس څنګه د خیال دی چې کشتۍ راوخه دې څه فیل کوې یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده زموږ لپاره د باجوړ د عوامو لپاره تاسو ته څنګه پته ده او لیدونکو ته څنګه پته ده چې 2007 نه واله تر 2016 پورې چې د کم فیز نه موږ تېر شوي شو یقینا یو داسې ماحول و چې داسې راوتل به نه کېدل هر ځای کې بم دماکې او طالبان او یو کنسیپټ د خلکو په ذهنونو کې جوړ شوی چې یاره به دا خلکو همدغه طرف طالبان خلک دي ټیرریست دي او ټیرریزم مو دلته د کابل کې که موږ وګورو نو سیاحتي مقامات ډېر زیات دي لیکن دلته موږ وګورو نو ماشاءالله څنګه چې مولوي صاحب خبره وکړه مولانا صاحب 3000 4000 کسان باجوړ ته یو سپاټ ته راتلل دا یقیني زموږ لپاره ډېره مننه جی تھینک یو شکریہ په هر حال چې کوم سرکل دی هغه سرکل چې کوم تقریبا موږ هاف نه بلکې د هاف نه ډېر زیات چې کوم کمپلیټ کړی په لږه فاصله سره زموږ چې کوم مقام دی هغه ته روان یو کېږو نور خلک به راوچتېږي ځکه چې دا خو یوازې زموږ نه ده که نه نو بلا خلک راغلي دي هغه به انجوایمنټ کوي مزه به لي نو یوازې مطلب په موږ باندې هم نه ده آباده